ما پسې خبرې تا پسې خبرې د دې خلکو همدا کار دی کوي هر چا پسې خبرې اتا جانا یاري دوستی ډاډه کوا دا خلک کوي مولا پسې خبرې ټولو خويندو او ورونو ته سلامونه وړاندې کوم الله دې وکړي چې ټول راته روغ او جوړ یې زه دغه ورځو کې په سوشل میډیا کې دومره نه وم ځکه بعضې کارونه وه هغه مې راختمول خو دلته بیا اتا جان ورور پسې راغستې دا بعضې تهمتونه ورباندې لګي چې دا $2,00,000 دا نور ډالر چې راټولې کړلې دغه ځمکه ګورئ دغه هاسپټل چې انشاءالله جوړیږي دا د افغانانو دپاره جوړیږي تاسو به د بېعزتۍ نه بچ شئ زمونږ چې کوم مریضان که ایران ته تلل که انډیا ته تلل که پاکستان ته تلل هلته به ترنه د چای او پانی پیسې اخیستل کېدلې او ځورېدل به هم پاکستان شو انډیا شو یا ایران شو ټول به داسې نه وه بعضې خلک ورکې داسې شته چې مسافر ځورئ د هغو نه ګټه اخلي د مجبورۍ نه بیا دلته اتا ورور راپاڅېدلو همداسې محمد نبي ورور شو همداسې بعضې نورونه شو د خیري بنسټو والا ووایي چې باید موږ هاسپټل جوړ کړو په افغانستان کې اتا ورور په ملکونو باندې وګرځېدلو کور ودان زموږ د خپلو افغانانو پیسې ورته ورکړلې لږې ډېرې پیسې ټولې شولې اوس راغللو د ځمکې نه یې لیدل وکړل دا خبره یې وکړله چې په $2,00,000 باندې جریب ځمکه ده دغې خبرې په ډېرو باندې اور ولګولو وروره د افغانستان د ځمکه خو قیمته شته دا ځمکه خو دومره ارزانه نه وي که نه تقریبا 2014 که 15 موږ خپله ځمکه اخیستې وه په دغه ننګرهار کې $1000 باندې موږ ته بېسپه راکړې وه په $1000 باندې په هغه وخت کې نو ته په خپله سوچ وکړه چې اوس وخت کې به څومره قیمته شوي ځمکه او بیا دغه هاسپټل دپاره لږه ځمکه په کار نه ما مخکې هم دا خبره کړې وه د دغې هاسپټل دپاره به باید ټول کمپین کوو کمپین به ورکې کوو د زړه نه به ورکې مرسته کوو نور هغه الله تعالی ته معلومات دی ما خو د تا فیملي سره خبرې هم کړي دي چې په هر ډګر کې ورسره زه هم ولاړ یم زما ملګري هم ولاړ دي زه انجینر صاحب سره خبرې کوم که تاسو لیدلې ورسره لنډو ورځو کې دا اوس چې ورسره په یورپ کې و زما بیا پوخ ملګری دی ډېره درانه کورنۍ ده ګورئ دو ځمکه ولیدله د ځمکې نه یې لیدل وکړل ځمکه یې تاسو ته وښودله دو چې کوم کار کوي تاسو سره په مشوره کوي په دې باندې ولې تاسو ته نه خفه کېږئ زه پوهېږم په دې ته نه هغه افغانان نه خفه کېږي چې وطن سره مینه لري په هاسپټل باندې خوشحالیږي د افغانانو په پرمختګ باندې خوشحالیږي دا هاسپټل چې جوړیږي دې باندې به د ډېرو خاینانو زړونه وچوي دا خبره یاد ساتئ اوس که چېرته ننګرهار سره جوړ شي بیا به کابل خلک خبرې کوي خوست خلک همدغسې باید داسې ځای کې جوړ شي منځ کې او حکومت ته په کار ده چې ځمکه ورته حکومت ورکړي د ځمکې کار باید په حکومت باندې پرېږدي زه دا منم مخکې بعضې داسې چارواکي وه په زور باندې به یې ځمکې نیولې بدماشیانې به یې کولې هغه خلکو ځمکه دې راواخلي که نه څنګه به یې په بدماشیانې په افغانانو باندې کولې خلکو نه به یې په زور باندې ځمکې نیولې زیاتره خو پکې وتښتېدل ځمکې یې پاتې دي قبضه یې کوي ته نه په زور باندې زموږ د افغانانو نه ځمکې نیولې وي هماغه ځمکې باید قبضه شي خو ګورئ افغانانو د خپل افغان خپې مه وایئ دا بیچاره تاسو دپاره په ملکونو باندې وګرځېدلو او پیسې راټولې کړلې ګورئ دا هاسپټل په 2 میلیونه 3 میلیونه 4 میلیونه ډالرو باندې نه جوړیږي دا غټې پیسې غواړي دا خبره مخکې ما کړې وه زیاتره افغانانو هم کړې وه دلته چې زمونږ کم افغانان و کور دې وداني که چا 10 مرسته کړي که چا 20 کړي کور دې وداني بعضې پکې داسې افغانانو په لکاو یې مرسته وکړله خو زمونږ چې کم ملي تجاران هغه چوپ پاتې شوه ولې تاسو به د افغانانو کم وخت کې په کار راځئ ګورئ زمونږ په عزیزي صاحب باندې هم غږ دی په الکوزي صاحب باندې هم غږ دی چې کوم غټ تجاران دي ټول ورکې د زړه نه مرسته وکئ بیا به زمونږ افغانان چې کوم مریضان هغه به نه ځورېږي نورو ملکونو ته به نه ځي په خپل ملک کې به علاج کوي مننه